ویل بیا ورسیده بیا مې هغه د بیانونه چې واورېدل چې دی وایي روژه نه ماتېږي نو په هغې کې ما ته ډېرې اشتباه او شکوک شبهات وي بیا مې هغه شکوک شبهات را مخته کړل بیا مې ده ته ور واستول چې پر دا ځای دې زه شک شبهه لرم پر دا ځای دې یو اعتراض لرم هغه د دې د مسئلې موافق مې د کتابو حوالې مې ور واستولې لنډه یې دا ډېر مې زوري پر وواله چې در پایه پورې هېڅ جواب یې نه راکوي بس بیا مې پرېښوي مال خیر دی بس مشر عالم دی نور په کار نه خلاصه دا چې زما د علم موافق چې ما خپل تحقیق کړی دی په روژه بستن روژه ماتېږي د سترګو په دوا باندې د غوږ په دوا ماتېږي چې پزې ته دوا واچول روژه په ماته ده کې غوږ ته واچول روژه په ماته ده خو کې سترګو ته دوا واچول بیا روژه نه په ماتېږي ولې ځکه وایي دا سترګې چې دي دا هلته د نس سره یا د دماغ سره یا د ستوني سره بالذات داسې یو لار نه لري چې د سترګو څخه هلته ولاړه سي د دوا د کشمي ستنې د ستنې د سپم په در اندازه باندې دا سروي چې په بدن کې شته چې دا خوله ځینې راوځي کشني سرې سته د وریښتانو په بیخو کې دغه ته ویل کېږي مسامات موږ په عربي کې د دې په واویستې چې بیا کم شی وي بدن ته داخل ولاړ سي په هغه روژه نه ماتېږي نو د سترګو څخه دوا ځي وستونې ته خو هغه د هغه مساماتو په واویسته باندې ده که چیرې د هغه په واویسته ولاړل روژه نه ده په ماته او بالذات داسې یو لار نه لري یو منفذ نشته چې د هغه څخه ولاړ سي ځکه د سترګو په دوا باندې روژه نه ماتېږي سترګې دې خوږېدلې په روژه کې دوا وراچوي په دې باندې بیا روژه نه ده ماته د ستنې په باب باندې په ستن باندې روژه ماته ده که نه علما زموږ د دې علاقې او د دې زمانو علما کرام په دې مسئله کې د ستن ډېر اختلاف سره لري ګوره ستن عصري یو جدید شی دی پخوا دا ستن وسیرم نو قرآن پاک کې دا مسله نشته چې اوس په ستن باندې روژه ماتېږي که نه نه وه پخوا احادیث مبارکانو کې نشته چې په ستن روژه ماته ده که نه خو نه وه صحابه کرامو په اقوالو کې داسې په صریح نصوصو کې دا شی نه پیدا کېږي د امام ابو حنیفه رحمه الله څه نه ده ثابته وروستنۍ فقها د امت کې چا نه ده لیکلې د دې عصر جدید شی ځینې جوړ سوی دی ستن اوس نو چې د دې عصر جدید شی دی پکې اختلاف دی چې آیا په دې باندې روژه ماتېږي که یا علما اختلاف کوي زه خو د زمانو سره د ډېره وخته څه په دې مسأله کې مې در اوسه پورې جرأت پر یوه خوا باندې لا ډېر نه دی کړی ډېر علما کرام د دې زمانې پر دا تللي دي چې په ستن روژه نه ماتېږي ډېر علما پر دا خوا خو زما د علم موافق محققین علما به پر دا خوا باندې تللي چې یا په ستن روژه ماته ده هغه علما چې په ستن روژه ماته بولي د هغو تحقیق زما په علم باندې در هغو علماو ښه خوند راکوي چې وایي نه ده په ماته دواړو خواو ته علما تللي دي دواړو خواو ته علما کرامو کتابونه لیکلي دي چې بعضې وایي ماته ده بعضې وایي نه ده ماته خو د هغو علما کرامو اقوال چې وایي روژه په ماتېږي د هغو اقوال د شریعت د نورو جزئیاتو سره موافقه ده ډېره او ښه دلایل قوي دلایل پر دا خوا باندې دي چې روژه په ماتېږي که څوم علما یې لږ دي مګر خو دلایل یې قوي دلایل دي دا اوس کې یو دوې درې ورځې مخکې زما بعضې ملګري ملایان دي مشران علما دي در ما ډېر مشران دي شیخان دي دواړه طرفه ته زما رابطې شته چې بعضو علما کرامو پر دې باندې بیانونه کړي وه چې روژه په ستن باندې نه ماتېږي مخکې هم بیانونه کړي وه دا اوس یې څو ورځې مخکې بیا یو بیان کړی و دا بل طرف ته هم یو عالم بیا بیان پسې کړی و چې یا روژه په ستن باندې ماته د دواړه زما ته معتبر قدرمن خلک دي بیا زه راولاړ شولم د دې دواړو بیانونه مې خپله واورېدلې په نظر د انصاف باندې چې مال زه به پر دې باندې نظر کوم چې دوی کوم دلایل ویلي دي هغه به ګورم بیا مې رابطه ورسره وکړل د هغه جانب سره چې وایي په ستن روژه نه ده ماته لوی شیخان دي علما کرام دي مشران دي ما ته قدرمند دي ورته ومې ویل مال په دې خاطر نه چې زه ستا اهانت وکم یا مناظره در سره وکم د ځان د پوهې په خاطر د یو مسئلې تحقیق په خاطر باندې مال زه په دې مسئله کې د ستنې در اوسه پورې پر یوه خوا مې لا هم زور نه دی کړی خو دا مسئله معلومېدل غواړم نو که ستا خوښ د دې واټساپ په ذریعه باندې ما او تا سره لیري یو
هر وخت چې خلاصېدلې هر وخت چې زه خلاص وم زه به مې څه خبرې در استوم تیم را استوه زما چې کوم شکوک و شبهات دي هغه به زه تا ته ووایم چې په دغه ځای کې زما شکونه دي ته هغه شبهات را حل کړه شه په ورورګلوي باندې بلکې ورورګلوي را خالص نه د یو شاګرد او د استاد په حیث باندې ته در موږ مشر عالم یې زموږ استاد یې زه د شاګرد یم زه ستا ته پوښتنه کوم دا مسأله به سره حل کړو یا پلا مې مخکې هم ورته ویلې وه ما او دی یو څه وخت مخکې پر دې مجلس کړی وو ما دا مسأله کې به ما ورته ښه د ورورګلوي بحث یې پلا سره کوو زه به خپل ځان ته معلومات وکړم په دې خاطر نه چې تا پوه کړم ځان ته به دا مسأله معلومه کړم بیا مې هغه وخت څه شان ورسته ویلې وه بیا خبرې جواب یې نه راکړي دا اوس روژه کې مې بیا ورته ویل بیا ول سیده بیا مې هغه د ده بیانونه چې واورېدل چې دی وایي روژه نه ماتېږي نو په هغې کې ما ته ډېرې اشتباه او شکوک شبهات وې بیا مې هغه شکوک شبهات را مخته کړل بیا مې ده ته ورواستول چې پر دا ځای دې زه شک شبهه لرم پر دا ځای دې یو اعتراض لرم هغه د دې د مسئلې موافق مې د کتابو حوالې مې ورواستولې لنډه یې دا ډېر مې زوري پر وواله چې در پایه پورې هېڅ جواب یې نه راکوي بس بیا مې پرېښوی مال خیر دی بس مشر عالم دی نور په کار نه خلاصه دا چې زما د علم موافق چې ما خپل تحقیق کړی دی په روژه بستن روژه ماتېږي که څه ما درته ویل بلې خوا ته علما کرام ډېر تللي وي خو یا په ستن باندې روژه ماته دلایلو ته چې سړی نظر وکړي تقوا هم په دې شي کې ده په غذا باندې ګوري روژه ماتېږي د سړي بدن ته که غذا ولوېدل روژه ماته ده علندریې لیکلي دي رد المحتار لیکلي دي بحر رائق لیکلي دي زموږ عام فقها لیکي چې غذا چې د بدن تقویه په کم شي کې وي بدن په قوي کېږي بدن ته تقویه ورکوي بدن ته نما او زیادت ورکوي دا که د سړي بدن ته ورسېږي په روژه کې روژه په ماته ده او د هغه فقها لیکي وایي دوام د غذا یو قسم ده دا دوا د غذا یو قسم ده که بدن ته ورسېدله بدن کې روژه په ماتېږي او ستن موږ تاسو وینو چې قوي غذا ده بلکې داسې غذا ده داسې سیرمان سته درسته میاشت ډوډۍ مه خوره سیرم لګوه در هغه ډوډۍ به دې ښه قوي کوي هېڅ به دې ډوډۍ ته ضرورت نشي پېښ یوه ستن و یو سیرم ولګوه ټوله ورځ به نه تږي سې نه به وږي سې ټوله ورځ به دې معده اوبه هم وي تږي ډک به هم وي د سیرمانو کې عام سیرمان داسې ګوره دغه علما چې وایي په ستن روژه نه ماتېږي هغه هم دا وایي وایي که دا دوا معدې ته وصل سي معدې ته ورسېږي وایي بیا په ماته ده نو معدې ته رسېږي چې اوس ډاکټران ته ووایي خو معده په ډکه سي معده په اوبه سي نو چې معده په ډکېږي په اوبېږي بدن ته قوت ورکوي بدن په جوړېږي دوا ده د غوږ په دوا باندې ولې روژه ماته ده ټول فقها وایي که چې په غوږ کې اوبه دوا توی کړل روژه دې ماته ده ولې وایي دا ته دوا دماغ ته ورسېدله ټول فقها وایي که چې په پزه کې دوا توی کړل روژه ماته ده ولې وایي دا د ستوني په واسطه نس ته رسېږي زموږ ټول فقها وایي که د سړي په نس کې زخم و اتفاقا ګرده لیکي وایي که په نس کې زخم و لنده دوا دې ور واچوله دا دوا ولاړل لاندې نس ته وایي روژه دې ماته ده ولې وایي دا دوا وچ لنده دوا ده چې زخم باندې دې توی کړله هغه لاندې نس ته تویېږي نو د ستنې د بیسکاري د سیرم دوا دا خو لنده دوا ده د ننه نسته د ور ولوېدله خو د پوستکي مې ورننه ایستل ستن هلته مې په رګو کې او په غوښو کې ور ایله کړله او دا د اوس جدید دور ټول ساینس او ډاکټران هم دا وایي چې ګوري دا دوا وي چې ته نسته ور بیچکاري چې په هر ځای کې ولګئ په دې بدن کې یو قوت شته په دا وینې کې یو جاذب قوت دی په پښه کې بیچکاري ولګو پر معده باندې بې زخم وي هلته به ګټه ورته وکړي دماغ کې به دې کار وي په پښه کې به بیچکاري ور ولګي ګوره هلته ګټه کوي ورته دا یو قوتي جاذبه پکښې کې دي لہذا دوا چې دې وراچول د بیچکاري په واسطه باندې که ستن نس ته ورسېږي که دماغ ته ورسېږي نو د روژه په ماتېږي بیا هم زه ګوري دا وایم ما درته ویل دې بلې خوا ته هم ډېر علما کرام دا جدیدو ملایانو دې خوا ته فتوای ورکړي دي چې روژه نه ده په ماته پر هغو باندې هم ډېر رد و اعتراض نه لرم د هغو خپل تحقیق دی پر خپل ځای باندې خو زما د علم موافق تقوا او فتوا دواړه پر دا خوا باندې چې روژه په ماته روژه کې ستنې مه لګوئ ډېر چې اشد ضرورت نه یې مې لګوئ که مو لګولې د شپې یې لګوئ د ورځې یې مه لګوئ بغیر له ضرورته یې بیخي مه لګوئ هلکه تاسې وایي د باندې مسلې نه ور د شپې یې لګوئ د ورځې یې بیا مه لګوئ که مو ولګول خیر دی د روژه مو ماته ده بیا د کار په پای کې پروا نه کوي بیا یو وخت چې روژه تېره شول یو قضا یې راوګرځوي خو بیا هم زه ګورې دا هم درته وایم دا بیا د احتیاط خبره درته کوم که دې په کمه ورځ ستن ولګول اشد ضرورت دی ستن خو دې ولګول بیا هم نور خوراک مه کوه داسې مه کوه چې ته روژه مې نو ماته سول اوس به نو بس خوراک شروع کړمه ګولیانې به خورمه ډوډۍ به خورم مې خوره
خوراک مه کوه، ځکه هغه علما کرام چې وایي روژه نه په ماتېږي، د هغو پر فتوا باندې که تا خوراک وکړي نو روژه دې اوس ماته کړه، کفاره در باندې واجبېږي. خو هلته هم علما کرام شته. دا د احتیاط لارې تاسو عوامو ته در ښیم. تاسو ته په زړه کې ګوري علما کرام دواړې مسلې درته بیان کړي، نو عوام خلک غریبان شکمن وي. زه د احتیاط لار درته ښیم.